د عیسی مسیح زیږېدنه داسې وه کله چې د هغه د مور مریم کوژدنه د یوسف سره وشوه نو مخکې له دې چې د هغوی واده وشي معلومه شوه چې هغه د روح القدس په وسیله امیدواره وه یوسف چې یو نیک سړی و او نه یې غوښتل چې مریم د خلکو په مخ کې رسوا شي نو پریکړه یې وکړه چې په پټه هغې ته طلاق ورکړي یوسف لا په دې هکله فکر کاوه چې د څښتن یو فرښته ورته په خوب کې ښکاره شوه او ویې ویل ای د داود زویه یوسفه د مریم سره د واده کولو نه مه ویرېږه ځکه چې هغه د روح القدس په وسیله امیدواره شوې ده د هغې به زوی وشي او ته ورباندې عیسی نوم کېږده ځکه چې هغه به خپل قوم د ګناهونو څخه وژغوري دا هر څه ځکه وشول تر څو څه چې څښتن د خپل پیغمبر په وسیله ویلي هغه رښتیا شي ګورئ یوه پیغله به امیدواره شي او هغه به یو زوی وزیږوي او هغوی به په هغه باندې امانویل نوم کېږدي چې معنا یې ده خدای زموږ سره مل دی کله چې یوسف له خوبه راویښ شو نو څنګه چې د څښتن فرښتې ورته حکم کړی و هماغسې وکړل او د مریم سره واده وکړ خو تر هغې پورې چې د هغې زوی پیدا شوی نه و یوسف ورسره یو ځای نه شو او یوسف په هغه باندې عیسی نوم کېښود